د افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو دوستانو، که افغانستان نوین مو نوی لایک کړئ، همدا اوس لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او له دوستانو سره مو شریک کړئ. درنو دوستانو، نن درته د لیمو یو څو حیرانوونکې ګټې وایم. لیمو چې هر چیرې ډېر زیات پیدا کېږي، اما ګټې یې ډېرې زیاتې دي. که د هغې ګټو ته څوک وګوري نو همیشه به یې استعمال کړي. د ښکلا لامل دی. لیمو ښکلا ډېروي، پوستکی تازه، روغ او ښایسته ساتي. د پوستکي له ګونځو او زړښت مخنیوی کوي. د دې لپاره چې د مخ لکې مو ورکې شي، د شپې له خوا نه لیمو پرې ومښئ او تر سهاره یې پرېږدئ. که له لیمو سره ګلیسرین ګډ شي او پر چاودو ومښل شي، چاودي ژر ښه کېږي. د ویښتانو د ځلېدلو لپاره هم د لیمو اوبه استفاده کړئ او بیا یې پرېمینځئ. وچ پوستکي ته چې ځای ځای یې سپونی غوندې شوی وي هم ګټور دی. پر وچو ځایونو لیمو پوستکی ومښئ، بیا به ډېر ژر ښه شي. همدارنګه که د څنګلو پوستکی مو تور او کلک شوی وي، د لیمو پوستکی پرې ومښئ. دویم، شکمنو اوبو لپاره. که چیرې کوم ځای کې د څښاکو د اوبو پر پاکوالي باندې شکمن شوي یئ، یوازې یو 2 څاڅکي د لیمو اوبه ور واچوئ، اوبه مو پاکیږي او میکروبونه یې وژني. د ناروغیو لپاره. لیمو ډېرې ناروغۍ له منځه وړي، ځکه مزاج یې سوړ یا یخ دی او میکروبونه هم وژني، لکه هسپه، سري، ډفتري او نورې خطرناک میکروبونه له منځه وړي او ختموي یې. همدارنګه سپین ژیړی او د مثانې یا ادراري برخو تیږې هم لرې کوي. د چاغښت لپاره، د تحال لپاره، د پوستکي زخو، د وینې ستونزو، د هاضمې ګډوډي، قبضیت، ژیړی یا یرقان ته ګټه لري. د سرطان ضد دی او مخنیوی یې کوي. هغه کسان چې د وینې فشار یې لوړیږي، لیمو دې وخوري. د ستوني درد ته هم ډېره ګټه لري. د لیمو اوبه په تړمو اوبو کې واچوئ او غړغړې کړئ، ستونی مو ښه کېږي، زکام مو ورکوي. شپږم، غاښونو ته ګټه لري. لیمو غاښونه او وریو ته ګټور دي. که وری مو وینې کېږي یا اسکبورډ باندې اخته یې، نو لیمو له شاتو سره ګډ کړئ او پرې ومښئ. خو دا هم مه هېروئ، هر هغه خواړه چې ویټامین سي لري، نو تر خوړلو وروسته یې سمدستي غاښونه مه پاکوئ، ځکه د غاښ مینه خرابوي او له منځه یې وړي. د هډوکو له پوټ کېدو مخنیوی کوي، ځکه د کلشیم د ښه جذبېدو لامل ګرځي. هغو میرمنو ته چې بعضې ناروغیانې لري، ډېر زیات ورته ګټه لري. حافظه پیاوړې کوي. د لیمو خوړل حافظه قوي کوي. هر وخت مو چې څه هېر شول او غوښتل مو ژر مو در په یاد شي، 2 څاڅکي لیمو پر دستمال ومښئ او په پوزې ته مو نږدې کړئ او بوی یې کړئ. شپږم، ستړیا لرې کوي. که چیرې د ورځې په پای کې ډېر ستړي ستومانه وئ، لومړی مو دواړه پښې په تړمو اوبو کې کېږدئ چې نرمې شي او ټول سوري یې خلاص شي. هغې نه وروسته لیمو 2 برخې کړئ، یوه ټوټه یې پر یوې پښه او بله ټوټه یې پر بلې پښې ومښئ. هم مو ستړیا له منځه وړي، هم مو د وجود میکروبونه ورکوي. 8، سردردي ته لیمو ډېره ګټه لري. کله مو چې سر درد پیل شو، په چای یا قهوه کې لیمو وڅڅوئ او اوبه یې وڅښئ. تر ډوډۍ یا خوړو وروسته مو که چیرې ارګمی کوو، په ژبه مو لیمو ومښئ، ښه کېږي. همدارنګه که لیمو او شات سره یو ځای کړئ او ویې څښئ، بېلابېل دردونه ښه کوي. هیره دې نه وي چې د چا چې نوکان نه اوږدېږي یا له همدې امله د ګوتې سرونه یا اورۍ زخمي کېږي، نو لیمو دې پرې ومښئ، ګټور دي. ځینې کسان د ځوانکیو د ورکولو په خاطر لیمو پرې موښي، په داسې حال کې چې دا د ګټې پر ځای تاوان ورته کوي، چې لکۍ پر مخ باندې همداسې پاتې کېږي. بدون د ځوانکو که نورې لکې ستاسو پر مخ وي، تاسو کولی شئ چې لیمو نه ګټه واخلئ او له شاتو یا بورې سره یو ځای کړئ، پر مخ مو ومښئ. د لیمو د وچ پوستکي چای د مفصلونو درد آراموي او ښه ګټه ورته لري. درنو دوستانو، تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. بیا هم درته وایم، که افغانستان نوین مو نه لایک کړی، لایک او سبسکرایب یې کړئ او له دوستانو سره مو شریک کړئ. مننه کوم. ښې چارې د الله په امان.